تاسو دا سره کم تر وطني قرآن د زینت نه سپلای کوي وچ وچ لمنونه کې هیله مو هرګلای کوم امید لرم ملګرو چې تازه به وای جوړ به وای صحتمند بریمن به وای ملګري موږ نن ورځ د خپل خوږې ملګري 15 ګروپ سره د خوست ولایت تڼۍ ولسوالۍ جګو خپل غورونو په لور روان یو اوس په حال د سرکټ د پل لاندې یو زه خپل مسعود همکار را سره 15 ګروپ د ملګرو سره باندال لرو ساترای به کوو د دوی سره به غب شپ لګو ټوکې ټکالې به جوړو نو له تاسو ملګرو مو هیله دا ده چې چیرې ځای ما زموږ لاګ تر اخره تکي به وای یو ورګه بیا میک دا ویډیو جوړوي بچا ملګري تاسو وینئ وطنپال ځوان بهار الله سرانره ملګري چې دوی په رښتیا د وطن سره مینه لري او ډېر کورونه یې نه راکړي دي ته نن لګیا دي دلته دا پال رنګوي د د ملي احساس نه قربان شم جاري شم بس موږ له نورو خلکو څخه هم دا هیله کوو چې دا ډول ځوانان خپله ځواني وښایي د سره کومک وکړي چې ته د دې پال او د دغه نورو کارونو په ترسره کولو کې بهار الله چې دا یو وطنپاله ځوان دی د وطن سره په نورو کارونو کې هم ونډه اخیستې ده ژوندی دی وي باز خپل ترنه خپل ولس ته باید میشه خدمت وکړي هر وخت باید کور وکړي دا نه میشه دا میشه مالی شتمنۍ دي دا نمیشه خپل دی بشکه که هر یو ځوان د بهار الله کام ملي احساس ولري نو زموږ او تاسو هیواد به ډېر زر ودان او ښایسته ښکلی ګلزار شي باید هر ځوان د بهار الله نه دا زده کړه وکړي چې دی په خپله دی نه راوتلی دی جامې ویني چې ټول په رنګ لړي داسې د بل ملګری هم ورسره دی نور ملګري هم ورسره دي لګیا دی دا ملګري تاسو وینئ چې خدای زموږ نه دلته سرکیزه شپله لاندې لګیا دي دلته نور رحمان دی خشا شاهین غلجه نوستی غلجه کا خشا का जितना आस होता है उसे सर शर्म लगे खड़ा था अंडर लग जाता है सर सार द गाय में गाय वाला है कि सिखावी भी बोला तो नहीं जो उधर का सर का गाय फाली लेकिन इंशाल्लाह मैं पता भी बोला कि खो गया ये वाला मैं देखे ने 10 अगो चरगे का चिंगी चरगे की दाढ़ी जो गिरे मुखड़ी को चिंगी बालात से रुक अगर जिस सर के तजा है والله خلنا نورمالي هو ده والله يلا والله دايما اللي قال لي خلاص تري هذا ورنجا والله انا بس هو ميك ده والله عنده نوع ده شري بچا وای ځای دستر
देन सकर गड़ा हो बचा फिसर कोसा चार पड़े सर खड़ी का साबुले बड़ा वाला वीडियो Hola, Carlos. मुख बदा चा चखोख शो झुक के पैसे न सातो बस कले वाले दानो खदर दे पुदे को नो दे हिस पारवा मरवा खान खान न सातो खसही